السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې یو سړی ټکر وکړي، موټر وجنګوي، په خلدي کې په یوه حادثه کې ډېر مړي ورڅخه وسي. موټروان یې موټر چپه کړي یا موټر وجنګوي، نو خلک مړه سي، دی ژوندی پاتې سي. اوس نو په قتل خطا کې خو کفاره ده، نو د هغه اوس د هر مړي پر سر کفاره سته، او دا کفاره د قتل تداخل سره خوري. په یو پلا ډېر مړي ورڅخه وسي په قتل خطا کې، نو دا د ډېرو مړي یوه کفاره ده. محترمه، د فقهای کرامو په کتابو کې زموږ د مذهب صراحتاً دغه جزیه نه ده راخیستل سوې. البته امام شافعي صاحب مذهب دا دی چې په متعدد قتل کې، یعنې په متعددو مړو کې سړی په قتل خطا کې ډېر مړي ورڅخه وسي، هغه وایي کفاره تداخل نه سره خوري، د هر مړي پر سر باندې به دی کفاره ادا کوي، او یا مریان ازادي یا به روژې نیسي. خو زموږ په مذهب کې بعضې کتابو داسې جزیه راخیستې دي چې که یو ښځه مثلا څوک ووایي په نس کې یو کوچنی مړ سي، بیا دا مړ سي، په دغو صورتو کې مثلا د دواړو جلا جلا کفارې دي. په بعضو کې بیا داسې معلومیږي چې کفاره تداخل سره خوري په قتل خطا کې. او جامعه اسلامیه بنوري ټاون په یو فتوا کې چې دوی صادره کړې ده سوال ځین سوی دی چې متعدد قتل خطا پر کفاره مې تداخل کا حکم، او که په یو حادثه کې ډېر مړي وسي متعددې ډېرې کفارې به ادا کېږي که یوه کفاره. دوی ورته وایي په کفاره د قتل خطا په کفاره کې تداخل امکان لري. حواله پر بحرایک جلد 3 صفحه 119 کتاب طلاق فصل په کفاره یو عبارت دی چې هغه صفت د کفارې بیان کړی دی چې کفاره چې ته وایي څه حکم یې دی. نو د هغه تورو څخه داسې معلومیږي چې تداخل سره خوري. البته نور علما که په دې مسله کې هغه جدا نظر لري، موږ ورسره مخالف نه یو، خو لیکن تداخل په کفاره کې شته د قتل خطا. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.